السلام علیکم. امید لرم ټول به ښه یې، خوشحاله به یې، الله ژوندي لره، خدای هم خوشحاله لره. زه تاسو سره چې کوم دی نو د فزیک د پښتو په باره کې باندې چې دی نو زما له ډېر زیات افسوس راشي او په دې باندې زه تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم چې زمونږ ژبه ماشاءالله د 8000 کالو زړه ژبه ده زمونږ پښتو، او چې مونږ لکه سوچ وکړو نو د هر قوم چې کوم دی نو خپله ژبه ده او په خپله ژبه باندې ژوندي دي. که مونږ سیند ته ورشو نو سیند کې چې که بورډ وګورو نو په بورډ باندې به پاس په سیندی کې لیکلي او لاندې به ورسره په انګلیش کې لیکلي. که په عربستان ته ورشو نو په عربستان کې وګورو نو هغه چې سومي چې مستشفی لیکلي نو مستشفی به بره لیکلي او لاندې به هسپیټل لیکلی یا به چې کوم دی که نه. نو دغه یو خبرې چې کوم دی نو او چا چې خپله ژبه یې هیره کړې ده نو هغه یې روک شوي دي. نو زمونږ د حکومت نه دغه یو سوال دی او دا ورته چې کوم دی نو پر زور اپیل کوو چې زمونږ پښتو دی نو نصاب ته دې رادن نه شي او دې له دې باقاعده چې دی نو د دې یو استاد ونیسلی شي چې زمونږ که مونږ اوس سوچ وکړو نو زمونږ پښتو دپاره صرف کار چې کوم دی نو شاعران کوي او شاعران چې کوم دی نو الله دې له عمره ژوندونه ورکړي چې دی د پښتو دپاره نن دې کار کوي. باقي چې دی نو په سکولونو کې زمونږ چې دی نو په کتابونو کې مونږ ته پښتو نشته. نو زما دا یو سوال دی، زما دا یو اپیل دی ټولو چې دی نو محمود خان چې دی نو الله دې راته ژوندی لري، د هغه مخکې ډېر زیات خدمت دي په دې کلچر باندې چې دی نو هغه وزیر پاتې شوی دی په دې دغه باندې، نو د هغې ډېر زیات خدمت دي او د هغې نه زمونږ چې دی نو دغه امیدونه دي، دغه هم دی چې زمونږ لازمي چې دی نو دا پښتو زمونږ د نصاب ته دې رادن نه شي. او اسد کیسر صاحب ته زمونږ دغه یو چې دی نو عمران خان ته زمونږ دا اپیل دی او اسد کیسر دی چې دی نو ډېر زیات خدمت دي او کوي د خیر سره، نو خلک ته خوشحاله دي. او بس دغه زمونږ سوال دی، دغه زمونږ یو اپیل دی د پښتنو د طرف نه، دا زمونږ یو پیغام دی چې زمونږ پښتو ژبه ده چې د نصاب ته رادن نه شي او د دې دپاره د باقاعده طور سره چې د استاد ونیسلی شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم.